هلته چې خر مړ شي خبر یې سپریم کورټ ته لاړ شي هلته چې خر مړ شي خبر یې سپریم کورټ ته لاړ شي دلته چې مړ شي یا یتن یا خلی سر راشي. سلامي ننی کې هیله احترامات درنې مینولې یو ملنګ شاعر یو درویش صفت شخصیت جناب ریاض احرار صاحب چې د ډېر وخت نه زه په ده په شی د ده په تلاش لګېدلی وم چې د مو زړه غوښتل چې د ده سره زه یو پروګرام یوه خپرونه جوړه کړم. ریاض احرار د پښتو ژبې یو تکړه شاعر دی چې ډېره ښکلې شاعري کو او ساده بده ملنګ شاعر دی. اخر کار چې ژوند وي په ژوندونه ملاقات وشي احرار صاحب یقینا زه خو ډېره خوښي محسوسوم چې دونه ملنګ شاعر نن مو ته خدای په ګوتې باندې رواسته. دا مې وویل چې میناول تا کا پالان ټکي چې بیا تعارف وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. احمد صاحب سپیشل اول خاطر مې شکریا ده کوي چې د ډېر وخت نه بعد ملاقات سره وشو. خو امین صاحب زه د جر سره تعلق لرم صحیح تعلیم خو مې ډېر نشته دی خو د شعر و شاعرۍ سره مې شوق شته لیکل مې ډېر کړي دي نورو ډېره خبرو خو مې نه دي زده خو غزلو درته ووایي نو میناول په تمه دی تو خوږه شاعري میږ په انتظاري صاحب ارشاد چې منم بې مینې بشي نیمه بشي ګرانه بشي منم بې مینې بشي نیمه بشي ګرانه بشي خو زندګي هغسې نه ده بې له تانه بشي ډېر ښه دا چې په لار درځم سلام اچوم وبخنو دا چې په لار درځم سلام اچوم وبخنو د یوه خبره د پښتو ده د ناکامه بشي وا ډېر ښه نور به هیڅ نه وشي خدا په شنډه ځمکه غوټی ډېر ښه نور به هیڅ نه وشي خدا په شنډه ځمکه غوټی دا به خرابه شي او وچه بې بارانه بشي وا ډېر ښه چې مې پخوا تیریږي هسې مې نظر درواوړي چې مې پخوا تیریږي هسې مې نظر درواوړي دا به وتا ته نه وي دا زما بې پامه بشي ډېر ښه ډېر په زړه پورې او دا ګمان مه ساته چې دا احرار به خوب نه کوي دا ګمان مه ساته چې دا احرار به خوب نه کوي خوب به کوي خو دومره ده چې بې الهامه بشي وا ډېر ښه ډېر په زړه پورې ارشاد احرار صاحب یو دوه کلمینه نر پیش کړه میناول ته امین صاحب ارشاد وی چې پښتون یمه پښتون یمه په ما کې د خوشحال د ژوند سفر دی پښتون یمه په ما کې د خوشحال د ژوند سفر دی خو په تا کې د مغرب د میخانې د جام اثر دی وا ډېر ښه دا تا چې قتل عام پکې لګیا دی وبه نه شي دا تا چې قتل عام پکې لګیا دی وبه نه شي د ټوله پښتونخوا د باچا خان د پټي کر دی وا یو ځل بیا د شروع دا تا چې قتل عام پکې لګیا دی وبه نه شي د ټوله پښتونخوا د باچا خان د پټي کر دی ډېر ښه خو پښتونه ځان ته فکر کړه پښتونه ځان خبر کړه پښتونه ځان ته فکر کړه او پښتونه ځان خبر کړه صادر د چا اخستی او پټکی د چا په سر دی وا ډېر ښه ورونه او لمبې دي د پیرغر په لمن پورې ورونه او لمبې دي د پیرغر په لمن پورې سړی هم دهشتګرې شوې نختر هم دهشتګر ډېر ښه ډېر په زړه پورې او آخري شعر د امین صاحب چې احراره په قلم کې د تور شرنګ پیدا کړه احراره په قلم کې د تور شرنګ پیدا کړه پښتون به وي خو دواړه د لر او قدبر دی ډېر ښه احرار صاحب کا یو بل کلام پیش کړي بیمور هي سره ستړی او یو کلام کابل پیش کې دیو دې مننه وي مهرباني امین صاحب وایي چې غزل دی چې دلته چې راشي نو د مینې په نظر راشي دلته چې راشي نو د مینې په نظر دلته چې راشي نو د مینې په نظر راشي سپین زړی کام ته مې پورا باور راشي ډېر ښه هلته چې خر مړ شي خبر یې سپریم کورټ ته لاړ شي هلته چې خر مړ شي خبر یې سپریم کورټ ته لاړ شي دلته چې مړ شي یا یتن یا خلی سر راشي وا یو ځل بیا د شعر یو ځل بیا هلته چې خر مړ شي خبر یې سپریم کورټ ته لاړ شي دلته چې مړ شي یا یتن یا خلی سر راشي وا ډېر ښه ډېر په زړه پورې ستا په سینه د نیمې شپې د ډزا داسې لګي ستا په سینه د نیمې شپې د ډزا داسې لګي لکه چې سمې زلزلې راشي او غر راشي وا ډېر زړه پورې او امین صاحب شعر دی چې ستا د یادونو د راتلو کیفیت دا رنګوي دا د سپیشل تو ډالۍ امین صاحب مننه قربانه ستا د یادونو د راتلو کیفیت دا رنګوي لکه سیلۍ چې یو ناڅاپه په نختر راشي وا ډېر په زړه پورې ډېر ښه اخري شعر دی امین صاحب چې احراره څه عجب منظر وي په حجاب کې د یاره واه احراره
سعجب منظر وي په حجاب کې د یار بعینه لکه وریځو ته شلمر راشي. واه شکریہ ډېر مو د په زړه کامل پورې، صاحب. ډېر په زړه مننه ریاض احرار صاحب، ډېره مننه شکریہ چې خپله خوږه شاعري دی د وزیرستان غږ خوږه مینول ته پیش کړله. که ژوند وفا وکړله یو ځل بیا د تو سره میش خپرونه رو جوړوي پروګرامو کې. نو بالکل مننه چې په داسې حالات چې تو شعر و شاعري پیش کړله. مینول که ژوند وفا وکړله یو ځل بیا چې د کیمرې مخامخ تو سه ته حاضرېږي. تر یا وخته پورې خپل قربا امین وزیر درنه غواړي اجازت د خدای په امان.